ټول عمر بخیل سړی خیرن سړی دا به سودخور. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه کارونه مؤمن کې نه جمع کېږي، یو بخل دی، بد اخلاقي ده، او دغسې نور نبی صلی الله علیه وسلم د څو کارونو نه پناه غوښتې ده، یو پکې بخل دی. اللهم اني اعوذ بک من البخل، یا الله تعالی د بخل نه، د جبن نه، د دې نه پناه غواړم. عزتمند د ډېر بد قباحت انجام یې ډېر خراب دی د بخل. یو انجام یې دا دی چې دا د هغه کارونه دی چې سړی تباه کوي. دا سبب دی د دې چې تا ته به ملایکې خیرې کوي. دا سبب د دې دی چې ته به سود کې. قرآن کې الله ورپسې د سود تذکره کړې ده. ټول عمر بخیل سړی خیرن سړی دا به سودخور. سودخور تاسو وګورئ هغه به بخیلي یوه پیالۍ چای به چاله نه ورکوي. دارنګې دا سبب د دې دی چې ته په الله بدګمانه یې چې دا پیسې مې ولګولې بیا به څه کوم. دا دومره غلط مرض دی. دا سبب د منع زکات دی. زکات خلک نه ورکوي. ولې؟ د بخل د وجې نه. کله کله د دې د وجې نه سړی منافق شي، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. الله وایي بخیلو بخل پکې پیدا شو، د هغې د وجې نه وروسته منافقت راغی. دا سبب د منافقت نه را پیدا کېدلو دی. دې کاره صفت دی. سورة توبه کې الله وایي 75 نمبر آیت دا د یهودو صفت دی بخل. هغې به خرچه مرچه نه کولی، بند دی راغلی، بس په دې ډېر خوشحالي. دا سبب د امر دی چې ته به دروغ وایې، سبب د امر دی چې ظلم به کوې، سبب د خپلوړۍ د کټ کولو دی، او سبب د فحش دی. دا څلور خبرې د ابن حبان په حدیث کې ذکر دي چې د بخل د وجې نه دا څلور کارونه بیا سړی کوي. مقصود د ټولو خبرو دا دی زما عزتمندو، د ټولو خبرو او د دې ټولې خطبې هغه خلاصه او فایده دا ده چې کوم طاقت الله تعالی درکړی که نه، کوم طاقت یې سایکل دی، که سایکل نه دی دا دبلی خو د څه شته که نه، دبلی، رمبې، بیلچه د خیر په ځای کې چې تا نه چا وغوښته او وجدو دا دې منع کړه، د ته په بخیل کې راغی. ویمنعون الماعون. او کوم طاقت چې الله تعالی درکړی دی د خبرې، د مال، د علم، د قدم، د بیلچې، د کرندي، د رمبي، د تیلي، د یخ اوبو، د واورې، د شوملې، دا ټول پکې داخل دي. او د خیر په ځای کې تا نه ګاونډي وغوښته او تا ورته بهانه وکړه چې سایکل مې پنچر دی او موټرسایکل مې پنچر دی. ویمنعون الماعون. الله تعالی دې موږ د دې بد صفت نه بچ کړي. انشاءالله اراده به مضبوطه کوو چې کوم شی زموږ وس کي که نه، وس کي وي، وس کي، او د خیر په ځای کې موږ نه چا وغوښته نو موږ به انشاءالله نه منع کوو. ټیک ده؟ اقول قولي هذا